ما ته مخامخ نه کړې پاتې ستا او زما څه دي تا د مینې باغ تالا کړو تا کې نور د وفا څه دي. Can anybody out there hear me? Hear me? ملګرو په سٹارټ کې چې کومه شاعري والا ویډیو تاسو وکړه که تاسو غواړئ چې موږ هم په لایټ موشن اپ کې په خپل تصویر باندې داسې ښایسته شاعري والا ویډیو جوړ کړو نو ملګرو په دې ویډیو کې طریقه ښیم تاسو په لایټ موشن اپ کې په خپل تصویرونو مزیدار شاعري څنګه لیکئ. ښه ملګرو تاسو پیسې کار وکړئ په خپل موبایل کې لایټ موشن اپ ته راشئ او کلیک پکې والئ. دلته بیا لاندې را پلس آیکن دی په دې باندې کلیک والئ. د دې ځای نه تاسو خپل ریشو سلیکټ کړئ په کومه ریشو کې تاسو ویډیو جوړول غواړئ. موږ یوټیوب لپاره جوړوو د 16.9 سلیکټ کو. لاندې لکه کریټ پروجیکټ اپشن دی په دې بیا کلیک والئ. ښه ملګرو تاسو سره به لایټ موشن اپ اوپن شي تاسو سره به دارنګه انټرفیس راوړي. دلته بیا لاندې را پلس آیکن دی په دې باندې کلیک والئ. دلته په دې میډیا باندې کلیک والئ. ښه ملګرو تاسو سره تاسو ګیلری راوړي دې ځای نه تاسو خپل پیک راوالئ په کم پیک باندې تاسو ویډیو جوړول غواړئ. په کم پیک چې ملګرو تاسو شاعري لیکل غواړئ تاسو دې ځای نه هغه پیک راوالئ. دلته ملګرو ما سره دا یو پیک دی د 1000 په ما کلیک واغستو. دا وګورئ ملګرو څنګه دا پیک موږ سره سکرین ته راغلو. ټیک شو. ښه ملګرو تاسو پیسې کار وکړئ بر په استر باندې 3 ډاټ تاسو ته ښکاري دې باندې کلیک والئ. لاندې ویل کې دا اپشن دی پیل کمپوزیشن ایریا په دې باندې کلیک والئ. تاسو سره تاسو ته تصویر دارنګي فول سکرین شي. ټیک شو. هغه نه پس ملګرو یو پیر بیک راشي چې بیک راځي ته بیا پر پلس آیکن باندې کلیک والئ. دلته ملګرو موږ هغه میوزیک راړو په کم میوزیک باندې موږ خپل شاعري لیکل غواړو کاغه سونګ وي او که شاعري وي. دلته ملګرو موږ خپل میوزیک راړو که تاسو سره په اډیو کې وین تاسو پر اډیو باندې کلیک والئ او تاسو سره په ویډیو کې تاسو پر میډیا باندې کلیک والئ. موږ سره په ویډیو کې موږ پر میډیا باندې کلیک واستو. ټیک شو. حدیث ګره ملګرو تاسو خپل ویډیو راوالئ کم سونګ باندې تاسو خپل شاعري لیکل غواړئ خپل میوزیک راوالئ. دلته کې ملګرو دې ویډیو نش کوم زره میوزیک رالم په دې ما کلیک واغستو. زموږ دا ویډیو ملګرو موږ سره سکرین ته رااله. ټیک شو. دلته د ویډیو په لیر باندې کلیک والئ بر په سر باندې تاسو 3 ډاټ ښکاري په دې باندې کلیک والئ. ښه ملګرو بیا لاندې لیک دی اپشن دی ایکسټریکټ اډیو تاسو په دې باندې کلیک والئ تاسو د ویډیو نه اډیو بیل شي او ویډیو به بیل شي. د ویډیو په لیر باندې تاسو کلیک والئ دا تاسو ډیلیټ کړئ ملګرو بر په سر باندې ډیلیټ اپشن تاسو ته ښکاري دا دی یو کلیک والئ تاسو ډیلیټ کړئ. خزم د ویډیو نه چې کوم د ملګرو د اډیو بیل شو او ویډیو بیل شو صحیح دا بیا دې کار وکړئ. تاسو ویل پر خپل پیک باندې لاندې کلیک والئ او د ډیوریشن تاسو بالکل د خپل میوزیک سره برابر کړئ. سو چې تاسو د میوزیک ته تاسو به ذکر وکړئ دې په لیر باندې کلیک والئ او تاسو د میوزیک چې سون دی هغه سر ته راشي اخر سر ته دارنګي. ټیک شو. اخر سر ته راشي او دا اپشن په کلیک کړئ به اتوماتیک تاسو د میوزیک کمره راغټ شي دارنګي. ټیک شو. بیا به ذکر وکړئ ملګرو د ویډیو د اول سر ته راشي تاسو پر خپل ویډیو پلی کړئ. تاسو پر ویډیو کې د لیریکس ته کم ځای نه ول نه شروع کیږي په اقا ځای تاسو خپل ویډیو سټاپ کوئ او تاسو ولته ریډ مارک لګوئ. زه چې څنګه کوم ملګرو تاسو هغه رنګي کوئ چې تاسو د ویډیو په صحیح طریقه باندې راشي. زه دا ویډیو پلی کوم ملګرو ګورئ ته هغه رنګي تاسو هم کوئ. ما ته مخ ښه ملګرو زموږ د اولنی لیریکس چې کوم دی زموږ سره سټارټینګ نه شروع کېږي اول سر نه. ټیک شو. دا خو موږ ته الریډي پته چې زموږ اولنی لیریکس چې کوم دی سټارټ نه دی بیا چې به کوم ځای زموږ د لیریکس ختمي کړل ته موږ د ویډیو سټاپ کو ګورئ وته ها ما ته مخامخ نه کړې دې ځای پورې ملګرو زموږ د اولنی لیریکس پوره شو. ټیک شو. دې ځای کې تاسو یو کلیک والئ په دې ځای کې تاسو کله کلیک وکړئ سره یو ریډ مارک دارنګ ولګي. ټیک شو. سره ریډ مارک ولګي بیا پلی کړئ. پاتې ستا او زما څه دي دې ځای پورې ملګرو زموږ د چې کوم دی نو دویم لیریکس پوره شو. دلته یو کلیک والئ بل ریډ مارک په ولګي بیا پلی کړئ. تا د مینې د دې ځای نه چې کوم دی ملګرو زموږ د بل شروع کېږي بل لیریکس. ټیک شو. دلته بیا کلیک والئ بل ریډ مارک په ولګي بیا پلی کړئ. مینې باغ تالا کړو دې ځای پورې زموږ بل پوره شو بیا به ریډ مارک ولګوئ بیا پلی کړئ. تا کې نور د وفا څه دي. ښه ملګرو تاسو که ته موږ چې کوم دی پر خپل ویډیو کې ځای په ځای باندې ریډ مارک ولګولئ بیا به داسې کار وکړئ د ویډیو د اوله سر ته به راشئ او تاسو په لاندې کې پلس آیکن کلیک کړئ. دلته به ډبل ای ټیکس کلیک کړئ. کیبورډ ملګرو خپل اردو ته واړئ او تاسو اولنی کوم لیریکس چې وي هغه بیا تاسو ولیکئ. موږ د خپل لیریکس لیکو تاسو خپل ولیکئ. ښه ملګرو موږ چې کوم دی د خپل اولنی لیریکس ولیکو بیا به داسې کار وکړئ بر په سر باندې تاسو ته لاینونه د اپشن ښکاري دی به یې پرې کلیک والئ ستاسو ته لیکلی بالکل تاسو سره سینټر ته شي. بیا ورپسې دا بل اپشن دی ریبوټ او ریګولر دې ځای کې چې کوم دی تاسو د خپل ټیکسټ چې کوم دی فونټس چینج کولی شئ کوم فونټ تاسو ورکوئ تاسو دې ځای ورکولی شئ. زه به ته ډبل ای سمیر والا ورکړم. ټیک شو. دې ځای نه 18 پیټي چې لیکلی ملګرو دې ځای نه د ټیکسټ سایز غټېږي کچېږي دا پټه تاسو یو طرف ته بل طرف ته دارنګې وړئ څومره سایز کې تاسو ته په کار وي هغومره تاسو غټولی کچولی شئ. دا بل اپشن بیا ملګرو د کلر اپشن دی. دې ځای کې تاسو خپل ټیکسټ ته کلر ورکولی شئ کوم کلر تاسو ورکوئ زه به ته په وایټ کلر ورکړم. ټیک شو. بیا دلته ټیک نشان دی دې به کلیک والئ.
خملګر زموږ د اولنې لیریکس چې کوم دی موږ سره دارنګ ولیکل شو کوم ځای کې به تاسو پټ کول غواړئ هلته کې به تاسو پټ کړئ زه به پرس کدي ځای کې پټ کم دارنګ صحیح ده دلته کې زه پټ کم زه به ملګرو آوټلاین کلر به هم زه ورکم بارډر به هم زه ورکم صحیح زموږ د لیکل لږ صفایي سره راشي لکه دا دی بارډر اډ شیډو باندې به کلیک والئ دلته به ملګرو دا آپشن کلیک کړئ دا کله تاسو کلیک کو دا دی اډ بارډر باندې به کلیک والئ سنټر بارډر باندې کې کلیک کړئ ملګرو سنټر ټیک شو سنټر هم کلیک کو دا کلر بیا کلیک کړئ دې ته پرس که زه ورکم ریډ کلر ورسره صحیح وګورئ زموږ د لیکل چې کوم صفا شو یا به زه ورکم اودي کلر زموږ د لیکل دا رنګ رااله صحیح ده ملګرو هغې نه پس به چې کوم دی بیا یو پیر بیک راشئ بیا هم بیک راشئ بیا هم بیک راشئ ښه ملګرو دا کوم لیریکس چې موږ ولیکو د دې د ډیوریشن بالکل تاسو خپل ویډیو سره برابر کړئ څومره چې تاسو دا ویډیو جوړول غواړئ دې لیریکس په دې لیر باندې به کلیک والئ او د ویډیو د اخر سر ته به دا رنګ راشئ مکمل اخر سر ته چې کله راغلی ملګرو دا آپشن به کلیک کړئ د ریډ دا آپشن به کلیک کړئ به اتوماتیکلی دغه ځای کې راغټ شي دا رنګ ټیک شو چې راغټ شي بیا به کار وکړئ ملګرو د ویډیو د اول سر ته به واپس راشئ او د کوم ریډ مارک چې تاسو لګولی دي داسې یو ته به دا رنګ راځئ دغه ریډ مارک ته ټیک شو او تاسو به خپل لیریکس داسې کټ کوئ دا رنګ ګوره ته چې څنګه کټ کومه دا رنګ کلیک وپې والئ دا آپشن به کلیک کړئ تاسو سره کټ شي ټیک شو د بل ریډ مارک ته دا رنګ راشئ دا رنګ د بل ریډ مارک ته دا رنګ بیا راوړئ صحیح ده چې کله ریډ مارک ته راوړئ دلته کې پټه به کلیک کړئ دا ځای کې دا آپشن به کلیک کړئ دا هم تاسو سره کټ شي ټیک شو سپلیټ به شي تاسو سره بیا به دا رنګ د بل ریډ مارک ته دا رنګ راوړئ دا رنګ ټیک شو د لیریکس په لیر باندې کلیک والئ دا هم تاسو کټ کړئ دا آپشن به کلیک کوئ دا تاسو سره کټ کېږي بیا د بل ته راوړئ ټول به مکمل څومره لیریکس چې تاسو لیکلې ملګرو څومره تاسو دا ویډیو دا کټینګ به تاسو کړی ریډ مارک تاسو لګولی دي پاکه ځای کې تاسو دا رنګ کټ کړئ ټیک شو چې څنګه کټ کومه دا رنګ ویو ته راوړئ ټوټل لیریکس به تاسو کټ کړئ چې کوم دی نو کټ کو خو اوس په چې کوم دی ملګرو دې ته کرل کم افیکټ چې هغه به ته اپلای کوو د اولني لیریکس ته به دا رنګ راشئ کلیک په پې والئ دلته به دا یو آپشن کلیک کړئ افیکټ په کلیک کړئ دلته به ایډ افیکټ کلیک کړئ دلته بیا بر د سرچ آپشن دی به کلیک والئ دلته کې به تاسو ولیکئ CURL به تاسو ولیکئ کرل ملګرو ټیک شو تاسو به د افیکټ ټول په اول نمبر باندې راوړي دا دی کلیک په پې والئ لاندې به ته ملګرو سټینډرډ سیټینګ کلیک کړئ ټیک شو سټینډرډ سیټینګ به ته کلیک کړو تاسو به دا رنګ انټرفیس راوړي تاسو به کار وکړئ ملګرو تاسو به دې کې یو کی ولګوئ صحیح دلته به یو کی ولګوئ دا پلس په تاسو کلیک کړئ سره به یو کی ولګي ټیک شو چې یو کی ولګول بیا معمول داسې رایټ سایډ ته لږ راوړئ دا رنګ لږ به رایټ سایډ ته راشئ دغې نه دغې کې بله کی به یو ولګوئ دوه کیګانې مونږ ولګولې ټیک شو اوس په دویمه کی کې چې کوم دی مونږ یو دا به تاسو ورسوئ ملګرو دویمه کی دا به تاسو سره وي 0.5 به تاسو سره وي صحیح ده تاسو به -0.5 کوئ صحیح ده ماینس کې به تاسو دا رنګ راولئ تاسو سره به دغسې وي تاسو ماینس کې بوځئ دا رنګ چې څنګه کوم هغه رنګ به تاسو کوئ -0.500 ته به تاسو دا رنګ ورسوئ -0.500 ټیک شو پول به دا رنګ ورسوئ چې ومرسو بیا به د اولنۍ کی له راشئ دا اولنۍ کی چې کوم او دا کی به تاسو سلیکټ ونیسئ تاسو اخرنۍ پوزیشن ته دا رنګ ډایرکټ ویسئ بیا به د اولنۍ کی له راشئ اوس دا اولنۍ کی چې کومه د ملګرو تاسو سره به دا وي 0.500 به تاسو سره وي دلته کې صحیح ده نو دا به تاسو ویسئ +1000 ته ملګرو +1000 دا رنګ به تاسو ویسئ +1000 ته به تاسو ورسوئ پوره 1000 ته صحیح ده دا رنګ چې کوم دی ما سره لږ سیوا شو دا رنګ به تاسو ورسوئ صحیح ده +1000 ته مکمل به کوم دی 1000 کوي چې 1000 هم کو دا کی به سلیکټ ونیسئ دا به اولني پوزیشن ته دا رنګ راوړئ ټیک شو بیا لاندې کې د بل آپشن دی ریډیس د ریډیس باندې به کلیک والئ دا ریډیس په ملګرو تاسو مکمل 0 ته راولئ صحیح ده 4 0 ته به تاسو راولئ مکمل به چې کوم دی 0 کوي مکمل به دا رنګ راکم کوي مکمل به راکم کوي ټوټل به 0 کوي او بیا لاندې لیک دا دوه آپشن دی یو دی لیفت بل دی رائټ اوس چې کوم دی موږ په رائټ کې موږ یو کنه تاسو په لیفت باندې کلیک والئ تاسو دا ویډیو ملګرو د افیکټ په ته اپلای شي ګورئ وته څنګه دی ویډیو چې کوم دی افیکټ اپلای شو ګورئ وته ها کرل کوم افیکټ دی اپلای شو خمخ کې به یې کار وکړئ ملګرو دلته په لیر د لیریکس په لیر باندې کلیک والئ دلته په افیکټ باندې کلیک والئ دلته په 3 ډاټ کلیک کړئ دلته به کوم دی د افیکټ کلیک کړئ تاسو سره کاپي شي ټیک شو کاپي افیکټ ټیک شو تاسو سره کاپي شي بیا د بل لیریکس خپل ته دا رنګ راوړئ دلته کلیک په والئ دلته به افیکټ کلیک کړئ دلته به 3 ډاټ لاندې کلیک کړئ دلته پیسټ افیکټ ټیک شو دا به اپلای شي اتوماتیکلی بیا دا رنګ دی بل ته راوړئ دا رنګ سونه چې تاسو د لیریکس ته تاسو په کټینګ کړئ نو کلیک کړئ افیکټ باندې کلیک کړئ لاندې 3 ډاټ په کلیک کوئ پیسټ افیکټ په کلیک کړئ ته به اپلای کیږي خدومره کار خو ملګرو ګورځنګو شو چې کوم دی افیکټ ته اپلای شو تاسو دا ویډیو پلی کوم ګورئ وته ها ما ته مخامخ نه کړې پاتې ستا او زما څه دي ټیک شو اولنی لیریکس چې کوم ځای لیکل شوی سپیکس ته ملګرو لیریکس پاتې شو خپل لیریکس په کې دا رنګ چینج کړئ دا رنګ په لیریکس باندې کلیک والئ ایډیټ په کلیک کړئ دا لیریکس په تاسو مکمل کټ کړئ دا رنګ به کټ کړئ ټیک شو به تاسو کوم دویم لیریکس وي هغه به تاسو لیکئ د خپل لیریکس لیکو کیبورډ ورته تنګاړو خپل لیریکس لیکو تاسو خپل لیکئ
دا رنګ خپل لیرکس به چې کوم دن چینج کوي بیا بر به سر باندې ټیک نشان دی به کلیک والی خمل ګور به دې طریقې تاسو یو ته دا رنګ بیا راځي افیکټ کوته چې کوم دن ټول ته اپلای کو صحیح ده بیا خپل دی بل لیرکس دا رنګ را شکل په والی ایډیټ په کلیک کوي او خپل لیرکس به چینج کوي په دوه کې چې کوم دن ما چینج کوم ګور زنګ د لیرکس چې کوم دن دا رنګ رالو کوي وته ها ما ته مخامخ نه کړې پاتې ستا او زما څه دي دا رنګ ټیک شو بیا تاسو دا رنګ دیو تر راوړی د خپل چې کوم لیرکس وي هغه ایډیټ په تاسو کلیک کوي تاسو به خپل لیرکس چینج کوي افیکټ ته ملګرو الریډي چې کوم دن موږ اپلای کو طریقې مې ته وخوا په دغه طریقې ملګرو دا ویډیو جوړي ک ویډیو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې سره بیل پایکن باندې کلیک والئ چې زموږ روانه ویډیو ټول مخکې تاسو ته درورسي